موخیږي مطلب دونه صحیح شو په عمر کې د سره بس دونه زیات کم لږ وي او چې داسې ته کم خلک یادې ځان ته حسابې زه چې ته کم خلک یادوم تا چې اوس یاد کړه هغه خلک درته یادوم زه ته ځینې خلک هم نه یادوم چې دغه لکه خلکو د روپۍ راغلې که نه تا چې څوک یاد کړل لکه دی چې دا ډېرې طریقې واړې راواړې سمې ونه خېلې دا تا اخري خبره د ورور اخري ټیک ټاک نه راوځي ټیک ټاک نه راوځي صبر ورورولۍ خو بیا وروسته شي ورورولۍ کې به هم د دې سړي نه پیسې نه اخلي بیا دې به والله چې پکې تېرېږي به یا به پیسې ورکې یا به تېرېږي یاره ته به اوس یې خبره لږه سپکه هم دا خیال زما دغه پښتانه نه دي خوښ خوند نه قسم دې که مې خوښ بعضې پکې داسې دي په خدای یقین وکړه ما لیدلي هم دی والله دا قسم دی چې دومره به ستا وزن نه وي څومره چې هغوی سړي له عزت کوي بېشکه شته هر ځای والله لیدلې هر مې قام کې قسم دی که نه چې لکه مطلب دې کارونو سره سر اډولګي نه خو زمونږ همته دا خلک دا مطلب هلکان ملکان ځان چې والي دا نورې چوکرې موکرې د دې زړه کې یاره یي چوکره خو نه یم ولې په دې تېر زه شوي بدرنګ یم څوک ته زه خو بدرنګ سړی یم زما چا سره لګي نه زه د سره ورځم نه زما څه کار دی یو سړی زه نه پېژنم صحیح ده زما څه وایي کار دی دی ووهه د زرو قدر زرګر سره یې پوه شولې اوس ډېر زره لېږم نه مې ورسره لګي ځکه چا سره نه ملاوېږي خوند نه کوي اعتبار ځکه زه دغه سړي لیونی کړی وم دانې ورته دا ته ولې دونه احتیاط کې ته دونه ولې احتیاط کې چې مطلب ما ته د بوزي چې داسې خلک را سره ده ځکه کې چې دا ستا هلکان داسې دپاره خلکو سره میلاو شوی نه دی که چېرته څه ناڅه وشي نو ما ته به وایي چې دا ستا د لاسه ګوته به مې تا ته نیولېږي ځکه چې یاره زه په الله باور وکړه په الله درته باور ما سره یو کس شته ستا یوې نیمې خبرې یو ملګری مې هم شته هغه مې صرف قسم دی وایي بس انسان دی راشي پکې دا خبره ځان ته وایم که نه او باقی دنیا د مړار قسم خلق شته دنیا सेठ से क्या हाल है शेख ठीक है नहीं आज फ्री में लेके आओ मुश्किल नहीं اردو خو دې زده کړې ده خو لږه خوله دې ورسره واړېده راواړېده لږه چا د مخې چې دونه تین چار جنګو خپل لین پې روان دی نه درځي دی له خو د پښتون په مخ کې اردو ویل پښتون چې کوم نه لږ مطلب ډکې راړکي ګډ وډ کېږم لږ شه ګډ وډ کې اوس تا عربي زده کړه تا ته عربی ضرورت دی بس صرف دغې دپاره زده کړې عربي زده که نو عربي خو یې په ما زده کوله که نه بس موسی په یاده کړه ما چې تازه بلا کړم صبر سلیمه په غلطه خو سر دی خو یاره ما ورته ویلي نو توحید سلامونه ګرانه وعلیکم السلام ورحمت الله صحیح ده 12 بجې شو دانې صحیح ده وزم دنده زما یاره او بس زه به ما ته پته ولګېده چې د خوب ټیم دې پس رالو صحیح ده کټ ته لاړ شه او بس زه ځم لایف بندوم صحیح ده خوښه مې را چېرته دی توحیده زه لایو بندوم هغه طرف ته وړه پوه شولې ځای به راته وښیي یو ملګری به له زما صرف یو کس ته معلوم دی هغه د پسې ځای چې دانې ته معلوم دی قرآن ګو که مې لاسم لیدلي ما خو لکه برشي صحیح ده 300 ګفټ به ته وکړې سنیپ چاټ ته ورشي تېره ته بیا لوکیشن درلېږي خو که د مصطفې نوم هم واله جنازې له هم نه درځي پاک درته وایم کمزوري ده لاړ